په دې غونډه کې د بیلابیلو سکتوري ریاستونو استازو، د خیریه او مرستندویه مؤسسو استازو او یو شمېر اړوند مسؤلینو ګډون کړی و. د غونډې موخه د هلمند ولایت په کچه د پراختیایي چارو د ترسره کېدونکو پروژو د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ او د ګډو هڅو پیاوړتیا وه. په غونډه کې د مهاجرینو او بیا ځای شویو کورنیو د اړتیاوو، مستحقو او اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو، روغتیایي او تعلیمي خدمتونو، پراختیایي پروژو او نورو اړوند برخو په اړه هر اړخیز بحثونه ترسره شول. همدارنګه د هغو پروژو د وضعیت په اړه خبرې وشوې چې د هلمند ولایت د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو او د عامه خدمتونو د ښه والي په موخه د بیلابیلو مؤسساتو له لوري پلي کیږي. د غونډې پر مهال د سکتوري ادارو او مؤسساتو ترمنځ د لا ښې همغږۍ پر اړتیا ټینګار وشو څو د پراختیایي پروژو په تطبیق کې د خلکو اړتیاوې په پام کې ونیول شي، چارې په ټاکلو اصولو او معیارونو ترسره شي او د پروژو د تطبیق پر وړاندې سته خنډونه په ګډه حل شي. د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور وویل د ولایت مقام د خیریه، مرستندویه او پراختیایي مؤسساتو د ستونزو د حل او له هغوی سره او د لازمي همکارۍ لپاره بشپړه چمتووالی لري. نوموړي ټینګار وکړ چې مؤسسات باید خپلې چارې د نافذه اصولو او ټاکل شویو مقرراتو په چوکاټ کې ترسره کړي، د خلکو اړتیاوې په پام کې ونیسي او خپلې مرستې او خدمتونه په شفاف او عادلانه ډول مستحقو کسانو ته ورسوي. نوموړي همدارنګه له اړوند سکتوري ریاستونو څخه وغوښتل چې له مؤسساتو سره لازمي همکارۍ او همغږي وکړي څو د هغوی د فعالیتونو پر وړاندې سته ستونزې پر وخت حل او د پراختیایي پروژو د اغیزمنتیا، کیفیت او چټکتیا لپاره زمینه برابره شي. په پای کې ټینګار وشو چې د ولایت مقام سکتوري ادارې او مرستندویه مؤسسات به د ګډې همغږۍ له لارې د هلمند ولایت د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو، د عامه خدمتونو د پراختیا او د پراختیایي پروژو د ښه تطبیق لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.